د پاکستان پلازمینې اسلام آباد یوې محکمې د ټیک ټاکرې سندل خټک د ضمانت درخواست منلی دی. سندل خټک د یوې بلې ټیک ټاکرې حریم شاه پر انټرنیټ د شخصي ویډیو کلیپونو خپرېدو قضیه کې تیره اونۍ د اسلام آباد یوې محکمې د پوښتنو ګریګنو لپاره اډیاله نومې زندان ته استولې وه. د پاکستان جنایي تحقیقاتو ادارې له محکمې غوښتي وه چې سندل خټک دې د تحقیقاتو لپاره 15 ورځې توقیف شي، خو محکمې د یاد ادارې توقیف ته د نوموړي استولو درخواست رد کړی او سندل خټک یې زندان ته استولې وه. د سندل خټک مدافع وکیل محکمې ته ویلي و چې د موکلې موبایل ټلیفون نیوله له مخې د تحقیقاتي ادارې له افسر سره دی. نن د سندل خټک مدافع وکیل محکمې ته وویل چې موکلې ته یې جلب نه و استول شوی او مستقیما قضیه ثبت شوې وه. نوموړي زیاته کړې په پېښور او لاهور کې د حریم شاه لخوا د سندل خټک پر ضد عریضه تحقیقاتي ادارې خارج کړې ده. د سندل خټک مدافع وکیل مصدق دغه راز محکمې ته وویل د سندل خټک له موبایل ټلیفونه د پوښتنو ګریګنو په ترڅ کې هیڅ ثبوت نه دی موندل شوی او د حریم شاه خپاره شوي ویډیو کلیپونه د نوموړي په خوښه ثبت شوي دي.